کلاره تر کوره 9 دقیقې ونیسئ. کرس باید څو بجې حرکت وکړي تر څو 15 دقیقې کور ته ورسیږي. لومړی باید یو کرښه د وخت وباسو او بیا پرې سوچ وکړو چې څه باید وکړو. نو داسې کوای شو سوال ته وګورو تر څو د حل لاره وموندو. ساعتونه مخکې له 6 بجو نه او پس له هغه نه یې ښکاره کوو. له 5 بجو نه یې پیل کوو تر 7 بجو یې ښکاره کوو تر څو مطمئنه شو ټول نیسي. سوچ کوم دا 5 بجې دي، دا 6 بجې دي. ویل شوي نه دي چې مخکې او یا هم شاته له ماښام نه وي، دا 7 بجې دي. ویل شوي دي چې باید 6:15 کور ته ورسیږي. ښه 6:15 چېرته دی؟ د 15 دقیقې پس له 6 بجو نه او مخکې له 7 بجو نه. که دلته د 6 او 7 تر منځ اوسي، ښه 15 دقیقې منځ ته د دې دا 15 دقیقې پس له 6 دي. د دې لپاره چې ووایي 15 دقیقې یعنې څه؟ یعنې 1/4 وخت د 6 او 7 بجو. پوهېږو 1 ساعت 8 دقیقې دی. ښه نو فاصله یې 8 دقیقې دي او 15 دقیقې 1/4 حصه د 8 دقیقې کېږي او دا کرښه 15 دقیقې دي. کرس باید پر دې وخت کې باید کور کې اوسي. وویل شوي چې تر کوره رسېدل 9 دقیقې وخت نیسي. هغه باید 9 دقیقې مخکې له دې کرښې حرکت وکړي تر څو وکولی شي 15 دقیقې ورسیږي. ښه 9 دقیقې شاته ځو له دې ځای نه تر څو ووینو کله باید حرکت وکړي چې 15 دقیقې کور ته ورسیږي. ښه 9 دقیقې مخکې له 15 دقیقې څو بجې کېږي؟ هغه طریقه چې زه یې په ذهن کې مې حلوم دا ده چې وګورو څو دقیقې نور پرې ډېر شوي تر څو 1 ساعت پوره شي. دلته څومره وخت پکار دی تر څو 1 ساعت پوره شي؟ دا برخه د 15 دقیقې دي. که دا 15 دقیقې شاته لاړ شو 6 بجو ته رسیږو. دا 15 دقیقې شو. که 6 ته لاړ شو په اصل کې 15 دقیقې شاته لاړو او څو دقیقې نور باید شاته لاړ شو او 9 دقیقې صرف 15 دقیقې شاته ځو او 9 نه 15 لکو 40 کېږي. ښه نو 40 دقیقې نور هم لاړ شو تر څو د خپل ساعت ته ورسیږو. دا معین وخت په اصل کې 40 لږ له 6 دی. دا معین وخت په اصل کې 40 لږ له 6 دی. او په هغه روش چې مونږ پیدا کړ دا دی چې لومړی 15 د 15 شاته تللی یو او 6 ته ورسېدو. باید 9 دقیقې لاړ شو. دلته 40 دقیقې پاتې دي. ښه دا 40 دقیقې له 6 بجو نه شاته ځو. وګورو چې 40 دقیقې مخکې له 6 څو دقیقې پس له 5 نه کېږي. مونږ پوهېږو چې په 1 ساعت کې 8 دقیقې شته او 8 نه 40 له کوو څو کېږي؟ دلته یې حل کوو. له 8 نه چې 40 لاړ شي 14 پاتې کېږي. هغه مو په خپل ذهن کې حل کوی سو او یا هم پور اخلو. دا 1 د 10 دی. دلته 5 پاتې کېږي او له 10 نه 4 لږ کوو 6 کېږي او 5 نه 2 لږ کوو 3 پاتې کېږي. او زه په خپل سوچ کې داسې کاروم کله 8 نه 20 لږ کړو 40 پاتې کېږي او 4 بیا هم لږ کړو 14 پاتې کېږي. او په هر حال یې که ووایي 40 دقیقې مخکې له 6 نه په اصل کې دا مساوي دی په 14 دقیقې پس له 15. ښه نو ساعت دلته 15 او 14 دقیقې دي. ښه نو هغه وخت چې ویل شوي کرس څو بجې باید حرکت وکړي تر څو وتوانېږي 15 کور ته ورسیږي؟ وایي چې 15 او 14 دقیقې.